دغه عمر خوړلي کورناستي خپل د تقاعد حقونو په باب غږیږي. دوی هیله دي چې اسلامي امارت یې غږ اورېدلی او خپل حقونه به ترلاسه کړي. ځینې دغه متقاعدین د اسلامي امارت تازه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي له دې سره به یې اقتصادي ستونزې حل سي. د متقاعدین د پیسو یا کومک مالی کومک په ارتباط به دا ووایم چې دا داسې دی چې یو دوی ته روحي غذا ده، دوم اولادونو ته به څه خرڅ مرڅ واخلي، بل به مصروف په کار سي، آینده به ښه سي که ښه کېدلی انشاءالله تعالی. ما بسیار خوش هستیم از امارت اسلامی افغانستان که بعد از مدت 4 سال که واقعا متقاعدین مستحق بودند، بسیار زجر کشیدند، تکلیف کشیدند، در مدت 4 سال بخیر کارشان پروسه شروع شد. ما بسیار زیاد خوش هستیم از امارت اسلامی، از خزانه تقاعد بسیار قلبا تشکری سپاسگزار است. تازه د مالی وزارت وایي د اسلامي امارت مشرتابه د فرمان له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو حقونو ورکړې بهیر بیا پیلوي. د مالی وزارت د متقاعدینو عمومي رئیس مولوي محمد رحماني هوریت راډیو ته وایي دغه لړۍ به د یو منظم پلان او مهالویش له مخې پیل سي. اوسنۍ هغه متقاعدینو ته د دوی حقوق ورکول کیږي چې هغه تثبیت شوي متقاعدین دي. د متقاعدین چې دا تقریبا پر 5 کټګوري باندې د مشرانو په جلسو د هغو په هدایت باندې په 5 کټګوري ویشل شوي دي. نو اوسنۍ اول کټګوري چې دا شروع ورباندې کیږي دا اوس موږ د کار شروع د آغاز دی. دا هغه متقاعدین چې هغه تثبیت شوي دي، د خپلو ادارو څخه اسناد و سوانح هر څه د تقاعد هغه تر ریاست پورې رارسېدلي دي، دلې قید شوي دي. نو اوس د هغه متقاعدینو په باره کې دی او پاتې سو د دوی حق چې ورکول کیږي هغه فرمان خو راغلی دی د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د طرفه. په فرمان کې دا راغلی دی چې د دوی حقوق ورته ورکړي. د دوی حقوق چې دي هغه 8% د دوی د معاش ګرځول شوي دي په ملکي بخشو کې، 8% د معاش ګرځول شوي دي او 8% چې دي هغه کومک او مساعدت دی د دولت لخوا څخه. د مالی وزارت متقاعدینو عمومي رئیس دغه راز زیاتوي چې د مراجعینو کارونو ژر خلاصېدو په پار یا اسانتیاوې رامنځته کړي چې متقاعدین ژر له خپلو حقونو څخه برخمن سي. موږ د سیستم د لارې څخه د زموږ سیستم داسې جوړ دی چې انشاءالله ډېر متقاعدین ډېر خلک موږ په ورځ کې فارغه کولی سو او دغه رقم بیا خو نو میاشتې دي او کلونه دي، یعنې ډېر خلک موږ د سیستم د لارې څخه په ډېره ښه اسانه طریقه باندې هغه موږ فارغه کولی سو. خو چونکې هلته بیا د محکمې خبره د هغه فردي هر یو غواړي فردي به پر هر یو باندې فیصله کوي. د یادونې ده چې اسلامي امارت د متقاعدینو اسنادو ثبت په موخه ځانګړې محکمه جوړه کړې او له متقاعدینو یې غوښتي چې له اړوند اسنادو سره دغې محکمې ته ورسي او د خپلو اسنادو تایید واخلي.